ټولو ماته خندلې او بیا انارم راکړه وراره ما پټ جوکي ومانډه مالیزې بیا کور ته او تا ماته ویلي چې زه درته راوړم بیا دې نه دي راوړي راته را مې وړل کومه دي ما په لاره وخوړ دا نو چی شو خو مزه یې کوله مزه یې کوله خو تا ته خو وایي چې زه نواب خان نه واخم چې ته لاړ سې بیا ما بوسو کې منډي نه دي منډي دا خبره نشته داسې ډېر ښه سړی دی پلار دی و ښه سړی خو زه وایم هسې دا کنه که ووایم بد سړی دا بیا مې وهي زه پاکستان کې هم فلم بوکس کې توړی زوی مې لیدلی یم دا څه و کنه او هغه نه هغه شوروي کې هم لیدلی شوروي دا خو جبلات دی هغه تا چې ویلي خو د افغانستان جبلالات ته راغلی یم موټر کې راغلم دا څه و کنه موټر کې زمونه خو نه واله سترګې مې پټې کړې دا څه مالې چېرته ونه غورځي دا ورکو نه دا ما ته راکړه په جومات ما ته یې راکړه نه به دې راکولې ما ته اوس ده راکړي د پولې په سره ډیوالي ده نه په پوله یې رانه کړې سړک یې راکړې دا څه چېرته و سړک سړک یې راکړلې زمونږ افغانستان کې ستاسې افغانستان کې او دا د چا دی دا یې تاسې افغانستان داسې په خوله باندې مې زړه کې مې بیا نه ښه چې مه وایه ټول ګوري څوک یې تاسې ولې ګورئ زموږ شیان فلم بوکس کې اچو که نه فلم بوکس کې همغه حاجي هغه تور جان ته ورځي دا په ما راخرڅ که زه به درته پیسې نه نه دا نه خرڅومه پیسې دا مې د میوانال دا ما مړ که خو دا زه چاته نه ورکړم ولې دا مې د ملګري مې راکړی سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو ډېر زیات خوشحاله یم چې جلال آباد ښار ته زموږ نواب خان راغلی دی نه ګوري هغه ته ماته خوښه زموږ نواب خان راغلی نواب خان ستړی یم چې په خیر راغلی مسې ستړی مسې په خیر ډېره مننه کور ودان خوشحاله کوم ځای نه راغلی زه هغه نه رانو قرهباغ نه بل افغانستان ته راغلی بل افغانستان ته راغلی و کنه دلغه دې څه کړه دلغه مې هم راسره ده دلغه ته راشه که نه دلته و راسره ته راشه دلغه ته راشه دلغه ته ستړی یم چې په خیر راغلی ښه جوړې ډېره مننه چې نواب خان دې راته راوسته بس تاسو نه خیر شه مننه دماغ غوږم بند ده نه دی بند بند ده ته راځه موټر سفر دې کړی ته راځه درنو ملګرو تاسې راځئ دا موبایل والا زما ملګری دی ښه ستا غاټ مینهوال دی کومه ده مینهوال هغه دی شیشه د سکې درکته کې ورننوځو ته راځه چې درته ننواسم دا داسې ونیسه ښه داسې ونیسه یو لاس باندې صاحب بس دی زور مه کوه چې مات السلام علیکم السلام علیکم جوړ په خیر دا تکړه خیر صدقه شیر دی ولی خیر شکر د خدای فضل تاسو کنه خیرات ده دومره دی مینهوال یم دومره ډېر دي مینهواله لیمه دخونه حتی هلکان ویل ته جبلات کې وایي هلکان دي دوستان دي مالې زه خو یې نه پېژنم ما ته خو یې زاولې نه دي راکړي کومه ده میراب دا خو مخلص هغه میراب څه پېژني مخلص مور دې محله ورنه ابوزه دې څخه ډېر مینهوال زه راغلم اوس مې غوږ بند څه ولې لارې سفر کوي کار نه کېږي دا ولې دا به کله واسي له خیر یو نیم ساعت وروسته صحیح کېږي ښه خیر وشي نواب خان هغه کندهار ته وتلی وې هلمند ته تللی هلته کوم ملګرو وایي تا ته ډالېګانې برابرې کړي وو بوټان هلمند کې مې انډیوالانو زه د توړې د زوی واده ته مې تللی وم ته ولې ماته خاندې هغه نه خاندي زه مې توړې د زوی واده ته تللی وم بیا هلته ورغلی وم یو دانه و حاجي صاحب تورابګل حاجي صاحب تورابګل ما ته یې بوټا د حاجي صاحب تورجان غلط کړی دی حاجي صاحب تور پکې راته وم دغه تور مې کله کړی و او ډاکټر صاحب داروخان هم و حاجي صاحب داروخان ما ته یې بوټان هم راکړل کومه دي دی نه دغه مخ راکړل زما بوټان یې ترې راوړي نه دي غټ غټ بوټانو دوکانونه یې و نو ولې ما ته دې هر رقم بوټو دخونه بوټان نه ما ته دې ولې رانهوړل تا ته یې دا پیره راوړم دا یو به زما یو به ستا شي اوس خو زه صحیح ده زه به بیا سپلی لکه ما کوم سپلی دا زما واخله ما ته یې زه تا ته خوله م اخلم نو خوله خو دې شته دی داسې ښه سړی و د هغه ورونه زمنې ټولو ما ته خندلې او بیا انارم راکړه وراره ما پټ جوکي ومانډه مالیزې بیا کور ته او تا ماته ویلي چې زه درته راوړم بیا دې نه دي راوړي راته را مې وړل کومه دي ما په لاره وخوړ دا نو چی شو خو مزه یې کوله مزه یې کوله
یعنې زه د انډیوال نه یم یې ولې یې داسې په خوله باندې مې زړه کې مې بیا نه داسې مه وایه ټول ګوري څوک یې تاسې ولې ګورئ زموږ شیان فلم بوکس کې اچو که نه فلم بوکس کې همغه حاجي هغه تورجان ته ورځي او یو دا سلام ورته وکړه حاجي تورجان صاحب ستړی مې سي بوټان داسې راکړه او یو بل و موټر یې جوړول اوسپنو نه موټر جوړول حاجي واحد داسې ښه سړی اوسپنو نه جوړول و د اوسپنو موټر یې جوړول بیا 2 قونه او 2 قونه روپۍ مې راکړې څونه یې درکړه 2 قونه 5 یو شپږ نور او 3 نور دومره یې درکړه ده دې مې زاوله خیر ده کنه خیر ده کنه ما دې راکړه بیا به درکړم اوس یې راکړه څنګه ښې کور کې خیرات ده ما دا کار مه کوم او که نه ما دغه کار کوم ښه هغه وکړه تا یو ډالۍ ورته برابر کړې به ډالۍ ورکوو خامخا هلته راغلی ده ننګرهار ته کنه بایسکل دی موټر دې څه کړی دی کور کې مې ودراو تیل یې خلاص کړي هغې کور کې ودراو ابا مې ویل وایي خټې دي پکې ورانېږي موټر هو بیا مې کور کې تر پاړم نواب خانه زه په ډاله کې نه کښېنم ډاله نه وایي ډالۍ تحفه شی درکوي درته په غټ توپ ته راشه که نه د هغه بعضې خبر به یې موږ توپ راکوي نه توپ نه درکوي بل شی درکوي درته راته که نواب خانه ساعت به درکړو دا نه ساعت لري ساعت نه لرم او دا دې اوس درکوي که نه دا وګوره نواب خانه دا وګورئ دومره ډېر پټۍ دي ښه دومره ډېر ساعتونه دي دا ټول ساعتونه دي ښه دا ماته راکوي بیا پیسې څنګه کومه پیسې بیا مې ابا وایي دا دې په پیسو اخیستې دي زه یې نه هغه ته ورته مخلص ملګری مې دی هغه ورته یې راته راکړه داسې ورته وویل خو زه به تا ته ووایم چې دا ورتو یې دا ما ورته واخیسته ورته یې ما ته مفلس صاحب واخیسته نوم صحیح اخله ګڼ تا ته مې څو ځلې ویلي دي ګوره دا ټول روانې خان دي ما ته 6 دفعې ویلي نو 6 دفعو کې تاسو دا نه زه اوس خو مې زده کړه که نه څه شی دی مفلس صاحب مخلص صاحب محراب وایه محراب تا ته مخکې ما ویلي و قره باغ کې که دې یاد شي خو اوس خو افغانستان ده که نه دا خو جبلات دی هغه تا چې ویلي خو د افغانستان جبلالات ته راغلی یم که نه موټر کې راغلم دا څه هو که نه موټر کې زمونږ خو نه واله سترګې مې پټې کړې دا څه مالې چېرته ونه غورځي دا به ورکړو نواب خانه دا هغه ساعتونه دي خارجي ډېر ښایسته ساعتونه دي او ډېر قیمته دي او دا په 3,500 افغانۍ کېږي زه نه اخلم خیر ولې نه اخلي پیسې نشته دوه پیسې نه غواړي درنه څه شی غواړي صرف هلته واوړه هلته واوړه ته راشه ته خپل هغه وکړه دلته واوړم داسې نه کومه سې واوړم داسې ته راشه دا څنګه کېږي چاکوش راوړئ دغسې دا اوس دا دی بوټان دې ولې وایستل بوټان دلته فرش ده که کومه دی دلته بیا موږسې کوټې ته ننوځو بوټان په خوی ابا مې وهي دی مې ونه وهي ښه نه دی وهي دا خو زما ملګری دا دې نه وهي تا خو ملګری ده د ما څه کېږي ته زما ملګری یې د ما مینوالې ډېره مننه ښه هغه ډالۍ دې ورته ورکړه دا واله ډالۍ دي دا واله ډالۍ دې ورته ورکړه خدای دې جنتونه نصیب کړي که خدای پاک دې الله دې واده په خیر وکړي امین سړی دې خوشحاله خدای دې خیر درکړي بیا واده کې واغوندم واده کې به واغوندې صحیح د خیر وشي دا کالي نه دي چې واغوندې بیا موږ غواړو ښه واده په پښو به یې کړمه بیا په لاس به وتړې دا داسې ساعت دی دا وګورې داسې ساعت دی دا ښه داسې دا وګوره دوی کې به ستا عکس هم راځي دې کې خان د مرې شوی یم صحیح ده که نه موږ لاړو خیر چېرته دی ماښام به زمونږ سره که نه خدای دې جنتونه نصیب کړي که خواره مسي ایمانداره بیا وایي خواره مسي تا خورده خواره مسي تا ته ماته مه وایه ګوره تا راشد خان ته مې ویلي و چې خواره مه شي راشد خان ما ته ویلي و دې ته وویل چې خواره مه شي مه وایه ما ته نو چې ورته وایم ورته یې خوار مه شي کور دې ودان داسې وایه خوار مسي کور دې ودان او هغه ته مه وایه ما ته ووایه خوار مسي کور دې ودان او خدای دې جنتونه نصیب کړي که او خوار مسي او کور دې ودان وعلیکم سلام خیر نه سلام خو ته نه دی اچولی که نه نواب خان ما ته څو ځلې ویلي کور کې خو موږ هم دقسې وایو کور کې خو وایي ښه
هغه دی دې د واده خبره وکړله رښتیا راته ووایه که نه زما خو دغه ملګري دي او دوی سخت په تمه دي چې د دې وادې موږ هم ورځو نو څنګه کوو واده صحیح ده هو نه نه اخلي دلغه ته ورکړو دا صحیح دی باور لري دلغه باندې زه داسې نیسم زه ښه ده صحیح نه دا ماته راکړه په جومات ماته یې راکړه نه به دې راکولې ماته اوس ده راکړي دي د پولې په سره انډیوالي ده نه په پوله یې رانکړې سړک یې راکړې دا څه چېرته سره سړک یې راکړلې زمونږ افغانستان کې ستاسې افغانستان کې او دا د چا دی دی تاسې افغانستان ولې خان حلیمي صاحب څه ویل لري قلمي صاحب چې نه وایي تاسې خاندې زه ځم کور ته مې نه ته راشه زه خبره ته کوم دا خو ستا خبرې ورته خوند ورکوي ستا میولانان دي هغه تا چې ویلي میولان دي دا ستا میولان دي ما میولان یم وو که نه نواب خانه اوس په دې چیه کې په دې بیا واده کې واده کې مونږ غواړي که نه غواړي نه به مې په کار کېږي ولې په کار کېږي پټ پټ بیا راسئ یوه خبره ده درنو ملګرو د دې والد صاحب که تاسې نه وي لیدلی خو مونږ لیدلی دی دومره میلمه پال او میلمه دوسته انسان دی چې مه کوو پوښتنه یو بل ورور دی حاجي اسمت اکاخیل هغه چې هغه مې ورور ده هغه یې تاسو کېږي زما ملګری دی او ما سره په ټلیفون غږېږي ورور ده زه یې درنه نه اخلم نو څنګه یې کوې نو صرف ملګری مې دی هغه ډېر ښه انسان دی ډېر تکړه دی زه بخیل نه یم پلار مې نه پرېږدي که نه زه تا ته پټه ډوډۍ هم کور نه راوړم په ګنډه یوه هم بیا درته راوړم زه پلار مې نه پرېږدي ښه دا رښتیا وي اوس خرچه ورباندې کې چا باندې دې باندې ولې خرچه پرې نه کوم څه ورته راوړي بیا بله ورځ کیلې ورته راوړم کیلې ورته راوړي دا څه ستاسې افغانستان کې کیلې شته دی نه نو کوم ځای نه ورته راوړي په افغانستان کې اخلم او دلته یې بیا ورته راوړم او هغه دی بله خبره هغه انګور دي شوي هغه انګور دي څه کړل مېز خوري کومه جیب کې شته نه کور کې دي ازاوله څه کړې کور کې دي کور کې دي مېز مې کور کې دي کومه دي مېز او کور کې دي دا څه تا به ویلي وو که نه چې مېز راوړه ولې خپله نه پوهېدلې چې ولې ملګري ته چې ما به دغو نه که ګنډه کې رامنډلي وه ولې ګنډه کې پلاستیک کې به دې راته راوړی بیا مې ابا مړ کولم نه مړ هغه خو زما ملګری دی ولې چې هغه دلته تللی وم څومره خدمت یې زما خو تا ته خو وایي چې زه نواب خان نه واخم چې ته لاړ سې بیا ما بوسو کې منډي نه دي منډي دا خبره نشته داسې ډېر ښه سړی دی پلار دی و ښه سړی خو زه وایم هسې دا که نه که ووایم بد سړی دا بیا مې وهي ښه نه ښه انسان دی ډېر سنګین انسان دی کله چې ورسره مخ شولی تاسو ته معلومات وشي نواب خانه دا غږ ډېر عجیبه کوي ښه نواب خانه اوس ماښام ما ډوډۍ نه ده خوړلې او تا به هم نه یې خوړلې نه ما دا 2 ورځې نه ده خوړلې او څه روانې خورې نه چې خو روانې ما اوس وخوړله که چېرته دې وخوړله اوس هغلته مې وخوړله زه نه خورم زه موړ یم ما یو پیرکی وخوړل 2 مې جواره وخوړل دا څه و که نه پیرکی تا چې کور کې پخول و هغه څنګه پخېږي او خو صابو یې منځ کې ور واچي او شونډکې یې پرې راتاو دا پیرکی شو افرین دومره اسانه شوځي ده و که نه ښه دا مه شکوه که نه نه شکوم او دا مه شکوه دا په ما راخرڅ که زه به درته پیسې درکړم نه دا نه خرڅومه پیسې درکړو دا مې د میوانال دا ما مړ که خو دا زه چاته نه ورکړم ولې دا مې د ملګري مې راکړی ملګري خو دې بوټان هم درکړي هغه دې ما ته ولې راکړه هغه خو مې نه دي درکړي که تا راته ویلي چې هغه نه یې پټ درکوم دا څه اوس یې دا د ګوري هغه کومه دا خو یوازې هغه سړی ګوري هغه وګوره هغه لاس کې چې نیولی دې ته څه ویل کېږي کوم ته فلم بوکس ده که فلم بوکس دا نه دی تا ویل فلم بوکس ده دا خو کیمره ده فلم بوکس کې بیا اچو یعنې فیسبوک کې خیاطه که نه هو فلم بوکس زه پاکستان کې هم فلم بوکس کې توړی زوی مې لیدلی یم دا څه هو که نه او هغه نه هغه شوروي کې هم لیدلی شوروي هو که ښه نواب خانه نور خدای پاماني اخلو ځو که نه یو خبره راته وکړه چې ته د کندهار موږ چاته پرېږدي سته خدای پاماني ته د هغه سره د هغه به سره ځي که نه د شپې موږ چېره شپه شپې کور ته لاړ شه نو زه د زما خو نه یم هغه ته به لنډې سملو خو نن شپه به تاسې سره نه کابل ته لاړ شه کابل ته او بیا کره باغ ته لاړ شه پلار دې بیا په کارېږي نو بیا سره ډېر لرې ده کابل د تا نوم چی ده
وحید حلیمی تاسو خپلوانو مو د بډا وحید قدیمی حلیمی نه کنه حلیمی اوس کوم دکان کې ولاړی اوس وحید قدیمی کې حلیمی موبایل وحید علیمی قدیم موبایل دا ولې نه خاندي ښه سړی ده کنه ښه چې نه خاندي هغه ښه سړی و کنه لږ لږ خاندي هغه ښه سړی دا مې میولان ده دا نه میولان ده ښه نو ما او تا به خدای پاماني واخلو بیا به لاړ شو هوټل کې به ډوډۍ وخورو وریجې در باندې خورم و کنه لاړو مونږ صبر وکړه صبر وکړه پیسې ولې دا ورکړي زما میلمه یې ګپ در سره لګو کور دی واده آفرین نو چې صحیح کا کور دی واده ښه داسې ووایه ورته درنو مینهوالو ډېره زیاته مننه چاته وایي هغه کیمرې ته ووایه خو درندو میوانانو چې نور ووایم ښه ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې دغه خپرونه مو تر دې دمه وکتله تر بیا ښې چارې د الله په امان داسې وکړه د الله په امان دا خو به نه اخلي نه راځه ډېره مننه کوردان